خو فرعون داسې لیدلی و چې د بیت المقدس له طرف نه یو اور روان یو د مصر ټولې کوټې د قبطیانو کوټې په مصر کې وسوځوي، اور واخلي او ټول وسوځېږي. نو بیا هغه زمانه کې علماو نه پوښتنه وکړه د علم نجومو، نو هغوی ورته ویلي دا یو هلک پیدا کیږي، دا هلک به چې وي د بیت المقدس دا هلک نه به د بني اسرائیل د فرعون د قبطیانو بادشاهي نړېږي. ورته اعلان وکړ چې هر ماشوم پیدا کېده هغه حلالویه. الله موسی علیه السلام د دوی په کور کې وروزه. الله وایي موږ اراده لرو کوم کسان چې ضعیفان په مځکه کې ګرځول شوي چې بني اسرائیل دي د څه شي اراده ورته لرو، یعنې د فرعون او حامانو د دوی لښکر ته هغه شی ورښیو له بني اسرائیلو نه چې دوی تر ویرېدل چې کوم هلک به د دوی بادشاهي نړوي همغه دوی ته وروینو. الله وایي طالبانو په لغتو کې یو عالم تیر سوی د امام اسماعي نومیږي، ډېر ښه عالم تیر سوی په لغتو د قرآن کې، دې ته طالبانو غریب القرآن وایي، یعنې هغه لغات چې قرآن کې راغلي د هغې حل و معنا چې کومو کتابونو کې کېږي د علم ته علم د غریب القرآن علم ورته وایي. امام اسماعي ډېرې نادرې نقل کړي کتابونو کې علماو ترېنه نقل کړی. یو ورځ امام اسماعي وایي یوه نجلۍ وله یا شپږ لویستې وه یا پنځه لویستې وه، لویسته باندې شبر. ما ورته ویلې یو شعر یې ویلې ډېر خوندور شعر و. ما ورته ویلې څومره د بلاغت نه ډک شعر وایې؟ ویلې چې دا ته بلیغ ده، ما ته غوږ ونیسه زه د بلاغت نه ډک درته وایم. ما ورته ویلې راته وایه، دا آیات یې راته وویلې واوحینا الی ام موسی ان ارضعی. ما ورته ویلې نو دې آیات کې څه بلاغت ده؟ وی څنګه بلاغت نشته، دوه امر دي، دوه نهي دي، دوه بشارتونه دي، دومره یو منظم بلاغت الله عز وجل په دې آیات کې اچولی. واوحینا الى ام موسی ان ارضعیه یو امر ده، فاذا خفت علیه فالقیه دویم امر ده، ولا تخافی مداریږه چې اوبه به یې ډوب کی، ولا تحزنی مغم جنکیږه چې فرعون به یې مړ کی. انا رادوه هغه دوه نهیې سوې، دوه بشارتونه دي. انا رادوه مونږ د تا زوی بیرته تا ته رارد کوو، یو زیری بل وجاعلوه من المرسلین، بل د تا زوی نه مونږ رسولانو نه یې جوړوو چې تا زوی به رسول وي د رب العالمین له طرف نه. رښتیا وایي طالبانو څومره لوی بلاغت ته پکې. امام اسماعي وایي وي دې ورځ یو کور ته ورغللمه، یو سړي سره مې کار و، دروازه مې وټکوله، وي نجلۍ راووتله وړه وه، وړکی ماشوم راووت. وي ما ورته ویلې پلار دې چیرې؟ وي راته ویلې فا الی الفیفا مل چی کوي ویفیو الفی. ما ورته ویلې څه وخت راځي؟ وایي اذا فا الفی فا. وي زه یې حیرانه کړم. ما ورته ویلې پلار دې چیرې ده؟ وایي فا الی الفیفا تللی د غره ته چی کوي. ما ورته ویلې په غره کې ویفیو الفی لرګي راټولوي. مل څه وخت راځي؟ وایي اذا فا الفی فا کله چې لرګي راټول کي فا بیا راځي ځکي. وي زه د دې هلک بلاغت هم ډېر حیرانه کړم. فا الی الفیفا یفیء الفی فاذا فا الفی فا. ډېر ښه عالم تېر سوی طالبانو امام اسماعي، د کتابونه هم ستا اسماعیات ورته وایي. د موسی علیه السلام مور چې په اولاد مریضه سوله یو خانده، موسی علیه السلام دا ټولې قابلې جاسوسانې کړې وې. قابله خو پیژنئ، او دا جاسوسه وه، جاسوسانې کړې وې. نو چې دی بچی وزېږېده نو داسې یو کیفیت الله کې کېښودلی و چې د دې ښځې ورسره مینه پیدا شوه. څنګه چې وزېږېده د دې مینه ورسره پیدا شوه. دی ورته ویلې زه چاته نه ورښیمه، او ته ساتنه د دې بچي وکړه. د یو خاندات یې ویلې دې قابلې دا چې څنګه له کوره ووته جاسوسان راننوتل کور ته. د موسی علیه السلام مور سخته ورخطا شوه، تناره کې اور بلو، نو ډېر ورخطایي نه یې بچی تناره ته واچو. هغوی چې راغلل ورته ویلې وایي دا قابله چې سته راغلې وه، وي داسې د ما او د دې ملګرتیا وه، هغه ملګرتیا په خاطر راغلې وله بېرته لاړله. پور یې وکته چې بېرته لاړله چې تناره مور یې ورخطا شو چې بچی مې چېرته ایښی، چې ورپویا چې دا خو تناره کې پروت ده، چې تناره ته ورغی بچی ناري و هېڅ وځېدلی نه و. نو طالبانو پوه شو چې د بچي کې څه کمال شته. روح المانی دلته نقل کړي. بې طالبانو ورونو
چې صندوق ورته جوړ کړ. د نجار په اړه باندې هم خبره راځي چې نجار ورته جوړو، نجار به چې لاړ خلکو ته به یې ویلې هغوی ته ګونګی به هغه به چې راغلل خلک تی به نسو غږېدلی. نو بیا په هغه کې واچو، په صندوق کې واچو، دا صندوق یې په قیر باندې که قار و قیر په دې باندې ککړ که چې اوبه ورته رانسي. دې په بحیرة النیل کې واچو. نو چې کله یې دریاب د نهر کې واچو نو دلته وي د فرعون لور مریضه وه. نجومیان ورته ویلي ول چې دا لور یې چې جوړیږي په پلانکۍ ورځ په پلانکي ساعت به د دریاب له لارې نه یو ماشوم اوبه راوړي یا به یو هغه وي هغه دغه لاړې تاسې پې باندې ووهیا. دوی د دې دپاره راوتلي ول. یا داسې و چې دغسې دوی د میلې ورځ وه نو چې دغه د تابوت را روان ده چې راواخیسته چې ګوري یو ماشوم د پکې دا خپله ګوتې یو ورې د دوی مینه ورسره پیدا سوه. نو آسیې ورته ویلې رضی الله عنها دا موحده تېره سوې طالبانو د فرعون په کور کې. احادیثو کتابونو کې راځي یو څو ښځې ښودلي چې هغه به بیا په جنت کې د رسول الله ښځې وي صلی الله علیه وسلم. یوه آسیه د طالبانو د فرعون ښځه. بې طالبانو ورونو ستي هغه که څه ورته وایي هغې ورته ویلې چې دا به د ما او د تا دپاره قرة العین وي، ما او تا سترګې به پې باندې یخې وي، مړ کوو یې نه، پالنه به یې وکړو. ویلې په زویتوب به یې ونیسو. عاقبت خبر نه ول چې الله عز وجل به د فرعون لوی امپراتورۍ د دې د وجې نه نړوي. طالبانو چې دا بچی په هغه کې واچو دریاب کې نو مور طالبانو بچي باندې ډېره ځورېږي، بیخي ډېره ځورېږي. نو چې دریاب کې واچو نو مور یې د هر څه شي نه نور زړه خالي و، صرف ټوکې په زړه کې و، موسی یې په زړه کې و. قریبه و طالبانو ورونو چې دا اظهار کې چې هغوی خو ګیر که دا خبره سوله چې هغوی ته لاس ته ورغی. دې خو ویلې ټول بچي حلالوي دی به ملال کې. قریبه و چې وایي دی ما بچی ده. د زړه ته مو طالبانو ربط قوت ورکړه چې اظهار ونه کي او چې راتلونکي کې دا له مؤمنینو نه سي د الله په وعدو باندې تصدیق وکي او په دې باندې پوه شي چې الله عز وجل کوم کارونه کوي بیا بل څوک نشي کولی. طالبانو زه چې بادغیس ته تللی وم هلته یې چای ورته کیسه راته وکړله. وي په دې 13 کلن جهاد کې د یوې مور یو زوی شهید سوی ده. هماغه یو زوی ووایي دا بوډۍ ښځه ده. اوس هم وایي چې دا ښځه کله شهید سوی ده دا خبر هم ده خو لیدلی نه ده، دا شهید یې نه ده لیدلی. وایي چې کله اوس دا ښځه له کوره وځي دا مور نو کلیان یې همسایه ته ورکړي چې دا ته د ځانه سره کېږده او خامخا ته د ما زوی راسي نو هغه به دروازې ته ولاړ وي، دروازه به ټکوي او زه به نه یم. نو دا کلیان یې تاسې ځان سره واخلئ که بیا د ما بچی راسي او دروازه که کوي نو انتظار به نه کوي. طالبانو د میندو له اولادونو سره دومره ډېره مینه ده. الله په دې امت کې داسې قربانۍ الله عز وجل د مسلمانانو نصیب کړله چې مور یې چې چیرې ځي خپلوانو کره کلي همسایه ته ورکوي چې خامخا زوی مې رانسي، لا هم په انتظار باندې ده. نو خوښه مو چارواکو چې داسې میندو ارمانونه د دې اسلامي نظام دپاره تللي دي. مسؤلیت چوکیو خوراک نه ده، مسؤلیت دا ده چې ورځ د قیامت به الله بیا محاسبه در سره کوي. چې هلته یې ونیو دام پسې ورغلله نو مرضعې هره مرضعه وي چې ورته راغوښتله شودې ته یې نه نیوه. لکه هلته الله وعده کړې وه انا رادوه الیک وجعلوه من المرسلین، ځکه یې د نورو شودې نه خوړلې. طالبانو دې ورته ویلې زه یو څوک درښیمه، داسې خو ورته وایي نه چې زه خور یم او هغه مې مور ده او د دې به ډېر ښه پالنه وکړي. چې راغلله طالبانو هغه ورته ویلې صحیح ده رایې ولایه. نو چې رایې وستله نو څنګه چې تیته واچوله طالبانو ته یې ونیو. هغوی ورته ویلې څنګه یې د تا ته یې ونیو، شکمن سول. د تا ته یې څنګه ونیو؟ وی د ما ډېرې پاکې سودې دي او ډېر پاک ریخ بوی لرمه، هر معصوم د ما سودې قبلوي. دې ورته ویلې زه صحیح ده وایي پالنه به یې کوې، وایي صحیح ده کوم یې خو دلته نه خپل کور ته یې وړم ځان. وی نه دلته به یې ساتوي نه هغه ته بیا نه ساتم. اوس خو دوی هم د موسی سره محبت پیدا سوی و علیه السلام. وایي زه صحیح ده ویې خپل بچي ته هم شودې ورکولې، تنخوا ورته مقرره سوله. الله عز وجل داسې لویه بادشاهي ده. دواړو خپل جنګ و، یو بن اسرائیلی و قبطی و. دا جنګ طالبانو یا په یوه دیني مسله باندې و یا د فرعون هغه ته یې څه ورته وایي اشپزخانې ته یې لرګي وړل نو بن اسرائیلي باندې په زور وړل هغه ډه وړل. دې جنګ نور خلک ویده و، د قیلولې حالت و.
د ته ویلې دا ویسه جنګجال موسی علیه السلام داسې تېرېده ورتېرې دلته راته ما سره کومک وکړه دا ما سره هغه کوي موسی علیه السلام ورغی چې قبطه یې په یو سوک باندې ووهه مړ شو ویلې دغسې به یې ووهمه که نه موسی علیه السلام په خپل زور نه پوهېده چې ویې وهه طالبانو بس د پښتنو خبره یا کوباسې کړ طالبانو انبیا خو معصوم دي له ګناه نه موسی علیه السلام دلته ولې قتل وکړ دا خو له نبوت نه وروسته مو د طالبانو د دې جواب دا ده موسی علیه السلام چې و مرګ خو یې نه و مقصد دا خطا وه طالبانو د ویلې دغسې بې تأدیبه نه وم هغه څوک باندې مړ شو باندې قبطی مړ شو بیا هم د رب نه بښنه وغوښتله طالبانو ورونو علامه شهاب الدین الوسی رحمه الله دلته لیکلي دي چې یو څوک دی د ظالم سره هغه نه ګرځېږي څه ورته وایي معونت کومک کوونکی له ظالم حکومت سره د سړی معونت او ملګرتیا نه کوي دا ناروا د جواز نه لري طالبانو ورونو تاسې اوس خبرې ته غوږ ونیسئ عطا ابن ابي رباح ته یو سړی راغی ورته یې دما ورور ده دما ورور د یو حکومت کې کار کوي هلته تنا کاتب ده کتابت کوي بس نور هېڅ هم نه کوي تنا کتابت کوي کوم شی چې وطن ته راځي او چې کوم ځي دا لیکي او رالیکي ورته ویلې وي دا چا سره کار کوي دا کوم حکومت څوک دی وی خالد ابن عبدالله القصري ده عطا ابن ابي رباح ورته ویلې الله عز وجل نه دي اورېدلي چې الله عز وجل وی ربي بما انعمت علي فلم اكن ظهيرا للمجرمين تا ورور معین ده کومک کوونکی ده له ظالمانو سره دا ناروا ده ناروا یې کړې ده یعنې دا ناجایز دومره اعانت هم ناروا ده طالبانو روح الماني وایي دلته ومما يقسم الظهر یوه بله واوره چې د سړي ملا ماتوي طالبانو ورونو هغه څنګه ما روى عن بعض الاکابر ان خیاطا فعل یو خیاط پوښتنه وکړله ویلې زه نور هېڅ شی نه کوم صرف هغه ظالم حکومت کې کالي ګنډم نو زه څنګه یم دا کار چې کوم روا ده ماته که ناروا ده نو فتوا یې ورکړله دا خو څه کوې چې دا ناروا ده ته خپله له ظالمانو نه یې ته خپله یو ظالم یې چې دا اعانت ناروا ده روح الماني وی فلا حول ولا قوة الا یا حسرتا على من باع دینه بدنیاه ای افسوسه انسانانو دین په دنیا خرڅ کړ واشترى رضاء الظلمة بغسل مولاه بادشاہ وزیر والی رانه خوشحاله کینه چې نور کار کوي وقد بلغ السيل الزباء وجرى الوادي فطم على القرى سیلاب طالبانو ان زبا ته ورسېد زبا داسې یو جګ جي ته وایي چې هلته سیلاب نه ورسېږي هغې ته سیلاب ورسېږي نه دا نادره وي چې الله پاکه دا ته نادره وشوله چې نن څومره ډېر انسانان دي معاونین له ظلمو سره دي د ظالمانو سره معاونتونه کوي چې نن بیا بازار ته راغی طالبانو ګرد بیا دمغه بن اسرائیلي له بل قبطي سره نه جنګ بیا دته غږ راوکړه چې راسه ما تر خلاص کړه اخو موسی علیه السلام دته غوسه وکړه وی پرون دیم جنګ و نن دې بیا جنګ غوسه یې دته وکړه موسی علیه السلام روان سو که نه نن یې بیا قبطی وهه بل قبطی خو ده داسې فکر وکړه چې غوسه یې ماته وکړله که ما وهي دې خبر را ښکاره کړله وی پرون دیم سړی مړ کړ نن ما مړ کړې نو هغه خلک خبر سول چې دا سړی چا مړ کړ که نه سړی خو هغه مړ کړی ته ورته وایي موسی مړ کړی دې طالبانو ورونه خبره افشا هي چې مدین ته ورسېد طالبانو مدین کې یوه تا ده خلک د خپل رمي اوبه کوي خلک هلکان په دې راټول دي وړاندې یو دوه دانې جنکیانې ولاړې دي دا دواړه جنکیانې خپله رمه منه کوي چې په دې رمه راګډه نه دي چې ورغې وي څه چل ده وي دا خلک چې لاړ سي بیا موږ خپله رمه اوبه کوو الله مو له ما سره وګرځوه طالبانو ورونو دا تا اوس هم شته او د دې سا طالبانو ورونو هغه حوزونه چې کله اوبه راباسي بیا دا اوبه داسې لیکتي دي دا لیکتي بیا هلته بل وړکی حوض ورته جوړ کړی اوس هم همغسې شته چې ورسئ طالبانو ورونو موږ دلته د ماسپښین لمونځ وکړ یو وارې بل وارې دغسې ورغللو چې هلته ورسئ طالبانو ورونو دا ایتونه به دې سترګو ته ودرېږي موسی علیه السلام دلته ولاړو او د موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام لورګانې وې او هغه وخت انسانان ول دلته طالبانو ورونو بیخي ډېر خو ډېر وچ ځای د طالبانو و بیخي وچ ده هسې وچ ځای ده که نه چې بیخي اگر چې بحر قلزم بیا دیجې ته نږدې ده طالبانو داسې په کم کلومیټر یو ساعت مزل چې د موټر وکړي تیز موټر مزل وکړي انشاءالله دومره اندازه کې بیا له دې نه لږ زیات دومره اندازه کې بحر قلزم ورته پروت اوس طالبانو ورونو دلته دوه خبرې دي یوه خبر دا ده چې دا سړی څوک ده وایي اوله خبر دا ده دا سړی څوک طالبانو چې پلار مو سپین ږیری دا دوه جنکیانې دي چا لور وي دا د سپین ږیري لور وي دا سپین ږیری څوک
مشهوره دا د طالبانو چې دا حضرت شعیب علیه السلام داسې مشهوره ده. یعنې روح المانی وایي دلته خو مشهوره دا خو هېڅ سند ثابت نشته په حدیث کې چې دا سړی شعیب علیه السلام، خو تر څو پورې چې یو ثابت خبر راځي موږ به انتظار ورته وکړو. نو همدغه مشهور باندې به عمل کوو. مشهور هم دا ده چې دا حضرت شعیب علیه السلام لورګانې. اوس سوال واردېږي چې د نبي لورګانې څنګه اوبو ته رالیږلې د زلمۍ هلکانو سره هلته ولاړې وې رمې، نو دا څنګه د رمه پې باندې پوله؟ دوی خو نبي وو طالبانو. علما وایي دا څه محاله نه ده، دا عقلا ناروا نه ده طالبانو ورونو، دا صرف د ټولنو په لحاظ باندې فرق کوي. په بعضې ټولنو کې اوس مثلا ماته چې څومره معلومه توله چې زه په افغانستان وګرځېدلم، کندهار، هلمند، روزګان کې هلته په ښځو اوبه راوړل نشته که نه طالبانو دغه ولایتونو که یې راوړي زم بیخي ښه دلته نه ښکارېږي، بیخي ښکاري نه چې که دې ستا که مړي دي طالبانو بیخي درک نه لګېږي هغه ولایتو کې چې وګرځېږي. تاسو د طالبانو د پخواني سجستان تاریخ وګورئ. سجستان طالبانو دا فراه ده، دا هلمند ده، دا کندهار ده، دا طالبانو د پخواني سجستان برخې دي. نو هلته کتابونو کې وایي د سجستان خلک دومره غیرتي خلک دي، په وخت کې پښتنو تاسې په دې ساحه نه وی پراته، په دې تم فکر وي بیا لکه پښتانه خو دې ساحې ته ورغلي. دا ډېر متقدمین علما وي دومره غیرتي خلک دې خاورې دي، وي ښه ده چې د پلار کاره بیایي د ورځې نه بیایي د شپې بیایي، بیا کالي هم څوک ونه ویني، وي دومره غیرتي. نو کیدای شي د خاوره کې څه خبرې چې پښتانه ورغلي هم همداسې بیخي به ښځه ونه ویني دې ولایتو کې، بیخي ستا ده. او بیا طالبانو بله جغرافیه د افغانستان کې پکتیا په ولایت کې طالبانو، پکتیکا خو لا ډېر نه ده راته معلومه، خو پکتیا په دې ولایتونو کې ای خواته پښتنو کې که نه د وزیرستانونو په دې کورمانو کورمو کې په دې ساحو کې داسې په تیران کې د پښتنو په دې وطنو کې بیا ښځې غرونه لرګي هم راوړي، اوبه هم راوړي. د کونړونو کې په دې ولایتونو کې هم همداسې دي که نه، دا ګډوله ورته وایو. چې رقم ته د اوسپنې هغه د دی په سر باندې ایښي، داسې روانې وي، قطار یې جوړ کړي وي، ښځې اوبه وړي راوړي که نه، دا ټول دا طالبانو جغرافیې فرق کوي. روح المانی دا جواب ده. اگر چې طالبانو علماو داسې لیکلي دي، امام محمد یو کتاب جوړ کړی، کتاب الکتب نومیږي، طالبانو وایي په ښځو اوبه راوړل څنګه دي. که نه پخوا به ډېر افغانستان کې ګودرونه ول، ګودر پېژنئ که نه، مورد الماء هغې نه به اوبه راوړلې. په ښځو اوبه راوړل څنګه دي؟ امام محمد لیکلي 2 وجونه ناجایزې دي. یو دلیل داره وقرن فی بیوتکن، یو دویم داره طالبانو دا نفقه په میړه ده که په ښځه؟ اوبه د نفقې برخه ده طالبانو، دا په میړه باندې ده، په ښځه باندې نه ده. امام محمد دا لیکلي دي. او بیا په فتاوا هندیې، تاترخانیې، په مفید، په دې ټولو کې شته طالبان. د خلکو چې دا طان هغه اوبه کړلې، د خپله رمۍ اوبه کړه، خلک لاړل، یوه غټه ډبره یې په دې خوا باندې کېښوده، چې دوی لاړل. دوی چې لاړل نو جنکیانو ته یې اوبه پې که نه وایي موږ دا ډبره نه سو راپورته کوئ. موسی علیه السلام ډېر قوي وه، ډبره یې ایسته کړل چې ورته اوبه کړه. دا روح المانی نه مني، وایي دا خبر صحیح نه ده. او یوه خبر دا د طالبانو ورونو چې دلته بله تاوله طالبانو، نو خو وایي هغې بلې نه یې اوبه کړه، دې کې چې هلکان دي تاسې دا بلې نه اوبه کوي، په هغې ډبره ایښې ده، موږ نه سو راپورته کوئ. موسی علیه السلام هغه راپورته کړل، هغې نه یې اوبه. خبر باندې پوه شئ، هغه د قیل په نوم ذکر کړی، دا د حاکم خبره روح المانی محکومه ګرځولې او غیر صحیح ګرځولې. وتصحیح الحاکم محکوم علیه بعدم الاعتبار، دا طالبانو مشهور خبر ده د محدثینو په مابین کې. حاکم نیشاپوري چې په یو حدیث د صحت قولو کې دا منظور نه ده تر دې پورې چې هغه مو سره موافقه وکړي. څه ورته وایي امام الذهبي، دا رمۍ چې ورته اوبه کړه، دلته یې ونه وه، دوی خو مهاجر شوي وو که نه، هېڅوک یې په دې مدین کې نه پېژندل، نابلده وو طالبانو. ګوره طالبانو تاسو فکر وکړئ چې کله دعوت شروع کوې، الله دې ستړی کوي ډېر، په ښه دی چې دردونه ووینې، د انسانانو دردونه درک کولی شي طالبانو. او چې ټول عمر دې په مزو کې تېر کړي، چې دردمن ووینې خندا درځي چې دې ته ګوره ټوکه یې جوړه کړې ده، او تا باندې چې درد تېر وي طالبانو بیا ټوکه نه درته ښکاري. نو طالبانو ورونو د ونې لاندې ناست وو چې ویلې چې خدایه هر هغه شی چې ته ما ته د خیر نازلی زه زور ته محتاج یم، وږی. نو دا یو جلکیانې لاړې، رمه یې بوتله پلات یې کیسه کړې وه چې دغه دې وجلۍ بېرته را روانه ده، ډېره په حیا راغله. وان ابي يدعوک، پلار مې دې غواړي، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، چې بدله درکړي اجر دغه چې تا موږ ته رمه اوبه کړله. نو دا طالبانو چې دا جلۍ راغلله، جلۍ مخ ته سوله، هغه باد لګېده طالبانو ورونو، باد خو چې لګېږي د سړي د بدن غذا ښکارېږي. طالبانو دا د پیسې ساقې ښکارېده. موسی علیه السلام ورته ویلې
زه به مخته سم ته شاته سه ما ته لار راښیه. دې طالبانو کور ته راوستو. چې راوسته طالبانو ورونو کله چې حضرت موسی علیه السلام چې وو ډوډۍ ورته راوړاندې کړله وږی هم ډېر و. ده ویلې زه یې نه خورم. وی ولې نه خورې؟ وي داسې نه وي چې تا ما تا سره کوم احسان کړی ده د هغې احسان بدله به وي دا طعام، زه یې نه خورم. نو هغه ورته ویلې شعیب علیه السلام وي نه دا د مونږ عادت ده، مونږ هر مېلمه ته طعام ورکوو، دا د دې په مقابل کې نه ده چې تا د ما هغه اوبه کړي دي، هغې په مقابل کې نه ده. طالبانو ورونو کله چې رمه شروع کېدله چې اوس د شعیب علیه السلام رمه به دی څرئ، یوه لور یې ورکړه طالبانو ورونو، خو دا نه وه معلومه چې مشره یې ورکړه که کشره یې ورکړه، خو یوه دانه یې ورکړه. خضر علیه هغه ورته ویلي شعیب علیه السلام وایي ورته لاړ ته لکړې هلته یي چې د هغې کې یوه لکړه راواخله. دوی یوه لکړه راواخیسته. نتي چې رمه شروع کړله نو هغه ته یې ویلې موسی علیه السلام ته یې ویلې وایي چې هغه تروې دا رمه تروې نو وړاندې چې لاړلې لاره دوه لارې کېږي، یو ښي طرف ته ځي یو چپ طرف ته ځي. بیا ورته ویلي چپ طرف ته لاړ شه دا ښي طرف ته مه ځه، نه ښي طرف ته لاړ شه چپ طرف ته مه ځه وایي. په دې لاره چې روان شول هلته واښه ډېر دي، په دې چپ طرف کې ډېر غټ غټ واښه دي، خو هلته ځکه مه ځه چې هلته یو ډېر خطرناکه مار ده، نو هغه به بېتاوان ده. موسی علیه السلام چې رمه خوښه کړه که نه، چې طالبانو ورونو رمه یې خوښه کړله، چې دی دلته ویده سو، لکړه یې سر پسې ودروله چې ویده سوی. نو چې پس ته له خوبه راجیګ سو طالبانو ورونو دغه غټ تنین مار په رمه باندې حمله کوله، نو هغه ورغلی وه د لکړه د مار سره یې جنګ کړی، د مار یې وژلی. لی فیها معارب اخرى، داسې خطرناکه لکړه وه ده. چې موسی علیه السلام له خوبه راجیګ سو چې ګوري د لکړه په وینو باندې چې وړاندې ورغله ګوري غټ مار دی لکړې وژلی. موسی علیه السلام چې راغی نه د رمه ډېره مړه ده، هغې ورته ویلي دا څنګه؟ وي لکړې مار مړ. چې طالبانو د هغه نور سره محبت پیدا سو د حضرت شعیب علیه السلام.